ریحان صاحب هره ورځ تاسو وایئ چې $2 راکړه دا واخله په دې باندې تاسو څه شی کوئ؟ او په دې $2 باندې خو ډېر غټ کار کېږي. په دې $2 باندې دومره ښایسته روژه ماته یو ګران هیوادوال ته موږ تاسو چمتو کولی شو. ښایسته ازبک پلاو ده، سالنګي ده ورسره، یو ښه روژه ماته ده زموږ ستاسو د بېوزلو هیوادوالو لپاره. الحمدلله ستاسو دوستانو چې همدغه $2 مرسته کړې، په همدې مرستې باندې الحمدلله په 10 ولایتونو کې موږ هر ماښام خپلو ګرانو هیوادوالو لپاره روژه ماتی لرو او دوی په دې توګې سره یو ښه او مناسب روژه ماتی له موږ سره لري. تاسو ګورئ دا توزیع البته په کابل کې ده. ګران هیوادوال ټول ناست دي منتظر دي چې له خیره اذان وشي او له اذان وروسته به دوی خپل روژه ماتی دلته له موږ سره ماتی. نو حدیث شریف خو ټولو ته معلوم دی چې روژهدار ته روژه ماتی چمتو کول دومره اجر لري لکه څومره چې روژهدار ته دی او د روژهدار په اجر کې به هېڅ کمی نه راځي. نو که غواړئ چې د دې اجرونو په دې میاشت کې داسې ښه ډېر اجرونه ترلاسه کوئ نو یوازې په $2 کولی شئ چې یو خوندور روژه ماتی دوی لپاره آماده کړئ او په $50 حتی کولی شئ چې 25 کسانو ته روژه ماتی آماده کړئ.